أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإيمانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. علی په زړه هم په زبان دی علی، علی په زړه هم په زبان دی علی، زما بیان زما ارمان دی علی. بدر نواخلا تر کربل پورې، بدر نواخلا تر کربل پورې، د پاک نبی د دین پاسبان دی علی. د علی ظهور شو د خدای په کور کې، د علی ظهور وشو د خدای په کور کې، وصال د خدای کور کې دا شان دی علی. علی په زړونو کې مقام اومونتو ځکه حیات جاویدان دی علی، او د قدرت زور دی د باطل دپاره، د قدرت زور دی د باطل دپاره. شاه مردان شیر یزدان دی علی، او داسې څه نشته دی چې ورې نه کړل، داسې څه نشته دی چې ورې نه کړل، د هر څه هر څه نه قربان دی علی. او روښانه ستوري د علی په عکس روښانه ستورو ته تابان دی علی، او د سلسلو د معرفت مرشد دی. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. د سلسلو د معرفت مرشد دی، د هر مرشد بیان بیان دی علی. علی په زړه هم په زبان دی علی، زما بیان زما ارمان دی علی. په قادری د خدای احسان وشولو، په قادری د خدای احسان وشولو، سخی نبی او سخی جان دی علی. علی په زړه هم په زبان دی علی، زما بیان زما ارمان دی علی. اما بعد عزتمندونو، نن شپه 21مه روژه مکمله شوه، او د رمضان مبارک په 21م روژه باندې دین اسلام ته یوه غټه دچکه رسېدلې وه په وفات کېدو، په شهادت ته حضرت علی کرم الله وجهه. عزیزانو، حضرت علی کرم الله وجهه په دې 21م رمضان باندې د دې دار فنانا دار بقا ته تشریف وړی و، او څه مختصر شانتې د هغې د کردار افعال او د هغې د مینې او د هغې د مړانې یو څو خبرې به وکړو، ورنه ډېره ګرانه ده چې د هغې مونږه بیان وکړو. بلکې زه خو دا ویم چې علی هغه هستی ده چې دا ټول دریابونه صحیح شي او دا ټول ونې قلمونه شي، نو د علی بیان به ونه کړی شي، ځکه چې علی علی دی. او حضور صلی الله علیه وسلم د هغې مبارکې فرمایي څه وایي؟ ډېر ښکلی حدیث فرمایي، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل باباجی ته وایي سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا با جان ته خو نن د علي صاحب دې مخ ته په مخه ګورې، وی او کنه ما د ګران رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې د علي مخ ته کتل عبادت دی. بیا فرمایي چې ماتې دا هم اورېدلي دي چې د علي طرف ته کتل چې کوم دی نو دا عبادت دی، او بیا تی ما دا هم اورېدلی دي
چې د علي ذکر کول دا عبادت دی، علي یادول دا عبادت دی. مونږ اوس په عبادت کې ناست یو، مونږ په عبادت کې ناست یو. ځکه سالکین فرمایي د علي نوم وظیفه که قادري چې دی ولی کی، د علي نوم وظیفه کا قادري چې دی ولی کی، بادشاہ د ولایت چې سخی جان علي علي دی. نو دا هغه هستی ده چې د دې ذکر کول عبادت ته، دیو ته قتل عبادت ته، د دې طرف ته قتل عبادت ته. نو مونږ خو یې چونکې په ظاهر سترګو نشو لیدی، طاقت نشته، نو ذکر خو یې کولی شو. نن مونږ د هغې په عبادت کې ناست یو، او خاص بیا د دې شپې ورسره هم یو تخصیص شته دی چې په دې شپه په 21 رمضان باندې هغې د دې دنیا نه تشریف وړی. مختصر به درته زه دومره ووایم چې څنګه سالک وفرمایل قادري باباجي صاحب چې د علي ظهور شو د خدای په کور کې. تاریخ لیکي چې موره باید طواف کو او څلور طوافونه یعنی دا یې کړي، څلور چکرې وهلې وې، او حضور مبارک چې ورته کله وکتل نو هغه ورته وی چې چاچي خفه کېږه ما خدای به خیر کړي. او ناګهانه چې کوم دی نو د کعبې دیوالونه وشلېدل، شق شول، او ابی مبارکه هلته ورننوتله، او د علي حضرت علي کرم الله وجهه تولد او پیدا کېدل دا عین د کعبې په منځ کې وشول. دا واحد دا هغه هستی ده چې حضرت علي کرم الله وجهه واحد په کائنات، په مخلوقاتو، په انسانانو کې واحد هستی دا ده چې دا د الله د کور بچی دی. دا د الله د کور بچی دی، او دی په دغه ځای کې د دې تولد شو. څلور ورځې مور ابی د خدای میلمنه وه هلته کې، او بیا هغه کلاو شو او هغې راووتل. نو په 14 رجب باندې حضرت علي کرم الله وجهه د جمعې په ورځ دې دنیا ته تشریف راوړی. بیا د هغې مناقب دومره دي او حضور به پې دومره خفه کېدو چې د هغه په برابر به د هیچا خبره هغه نه منله چې یاره حضرت علي کرم الله وجهه چې دی د هغه مینه څه شی دی، دا ګناهونه سیزي، او د علي بغض نیکی سیزي. ګورې د علي بغض نیکی سیزي، او د علي مینه چې کم دی نو دا ګناهونه سیزي. دا حدیث دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم. چرته به وایي مؤمن داسې نه چې د علي سره به بغض ساتي او دی به مؤمني، او چرته به منافق داسې نه چې د علي سره بغض وي او دی وایي چې زه مسلمان یم، دی به منافق وي. بیا ډېرې خبرې دي، حتی چې په هره معرکه کې د هغې یو ځان ته شانو. فرمایي چې که یو طرف ته د هغې دغه ته ګورې آدابو ته، نو دومره آداب به د قیصر او د کسرا بادشاه نه وو څومره چې د هغه و. که په تا به په جنګ کې کتو نو داسې شاسوار د هغو په شان به نه و چې یاره هغه ته مخې ته راغلی د مرهب غونته پهلوانان چې کوم دی هغه جنګ جوړ کړي دي. دغه رنګې که چېرې په منبر به ودرېدو نو د عرب فصحا او بلغا دا به هغې حیرانول په خپل تقریر باندې، داسې تقریر به چې کوم دی نو هغې کو. او دغه رنګې چې کوم دی نو انکساري پکې دومره وه چې الله تبارک وتعالی په در کې به داسې عاجزي بل چا نه کوله چې څومره عاجزي په هغې کې وه. صبر پکې دومره و چې د الله تبارک وتعالی په در کې د هغو په شان صبر د چان، یعنی داسې یو حیثیت د هغه نه په هر دغه کې هغه په یو که علم و نو علم ته به خلک حیرانېدل، علم ته به خلک حیرانېدل. زه به یو چند واقعات ویمه عزیزانی من. حضور صلی الله علیه وسلم ولی بنئ چې کله حضرت علی شیر خدا دا چې کم دی
حضور مبارک کور ته یې راوړو، تشریف په زانګو کې پروت دی. حضور مبارکې تپوس له راغې نو دوه خبرې ورته کېږي، وایي قربان یو سترګې نه غړئ، پته نشته چې څه حساب دی. او دویمه خبره دا ده چې څوک ځان ته پرېږدي نه لکه د شیر په شان پنجه اچوي. هغه ورته وایي چې خیر زه به یې وینمه. چې کله ورته دوی وردېدل او د هغې خبرې واورېدلې نو ډارې کې سترګې کولاو کړې، نو دنیا ته یې وله تشریف راوړی، د حضور په مخ باندې سترګې پرانستې دي. د حضور په مخ باندې سترګې پرانستې دي. او بیا چې حضور صلی الله علیه وسلم ول خپله ژبه مبارکه په خوله کې ورکړله نو هغې ته یې وویل چې مور چاچي راشه اوس دوله خوراک ورکوه، دی به اوس خوراک کوي. ده ته خپل خوراک میلاو شو. دا هغه هستی، دا هغه. او بیا یو خانکې راوړو او ابی ته یې وفرمیل چې دی زه لامبومه. نو چې کله یې په دې یو طرف باندې دی ولامبو او بل طرف باندې لامبو نو په خپله ورته تاو شو، نو د حضور مبارک په سترګو کې اوښکې راغلې. ابی ورته وایي قربان تاسو ورته په ژړا شوئ. او وایي زه دې اینمه چې څنګه ما دوله غسل ورکو نو دغه رنګې به دې ماله غسل راکوي او ما ته به بل مخ، نو دقسې به زما خبرې د دو سره اورېږه، داسې به زما خبرې. خیر بیا ټول پرورش د هغې په غېږه کې وشو او بیا د ټولو نه ګرانه لور، د ټول کائنات د بیبیانو نه ګرانه لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، هغه یې ورته په نکاح باندې ورکړه. چې یو ورځې کله نکاح دی د هغې سره کوله نو یو ظالم وله راغی، وی ګوره هېڅ نشته دی، یو میچن ده، یو دغه دی، دا دی هغه دی. ما به دله دومره پهلوان سړی او دومره چې کوم دی فصیح انسان او دومره او تا چې کوم دی نو د یو دغه سره چې کوم دی نو واده وکړو. نو د بره ناواز راغی چې علي بره وګوره. چې بره یې وکتل نو د هغې هغه جهیزه سامان روان و، د خدای په در کې روان و. نو چې کله کور ته راغې نو بیبي مبارکه ورته وایي چې علي زه درته ووایم که ته به یې راته ووایې زما جهیز دې ولیدو او که دې ونه لیدو. نو چې کله ورځ د قیامت شي نو د نبي علیه السلام سره به د لواء الحمد د حمد جنډه د شفاعت جنډه په لاس کې ټول پیغمبران به د دغې جنډې لاندې، ټول صدیقین شهدا به د هغې جنډې لاندې. خو چې کله حضور سورلی راشي نو دغه جنډه چې 1000 سال باندې به دا اوږدی په بره باندې ختلي لواء الحمد. په یو ګوټ به یې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم، په بل به یې لیکلي الحمدلله رب العالمین، او په بل ګوټ به یې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دغه جنډه به چا ته حواله شي؟ حضرت علي شیر خدا له به یې ورکړي. نو هغه تاج چې ده په خوب کې لیدلی و د چا؟ د سلیمان علیه السلام د زوم. نو چې هغې کې قیمتي جواهرات و نو اواز به ده ته بیا وشي چې هغه جنډه به د ده په سر تاج شي. نو اواز به ورته وشي چې علي هغه د سلیمان علیه السلام د زوم هغه تاج ډېر ښکلی و، که ستا دا تاج ډېر ښکلی دی. عزیزان ایمان دا د هغې یعنې صفتونه وو په هغه جهان کې هم او په دې جهان کې هم. بل د خدای ورسره دونه مینه وه، د رسول ورسره دومره مینه وه چې وی نبي علیه الصلاة والسلام به کله کله خار شو نو د هغه خار به بغیر د علي نه چا نه شو سړولی، بل به څوک مخکې له نه شو ورتللی. او یو ورځ یې ابی فرمایي چې زه راووتم نو د دوی سره ځمکې خبرې کولې. وایي زه ترې ویرېدم، ما بابا ته وویل چې بابا د علي سره خو ځمکه خبرې کوي. او بچیه دا د شان دی، زه سره هر شی خبرې کوي، ځمکه ورسره خبرې کوي. او بیا حضرت علي کرم الله وجهه په هر میدان کې بریالی، په علم کې بریالی، په غذا کې بریالی. په یو خبره ده چې چرته دشمن ته د شا نه ده ښودلی او نه دشمن په دو باندې چې کوم دی نو برې مونتلی دی په جنګ کې. بل چې د دونه چا تپوس کړی دی نو سمدستي هغه جواب ورکړی دی او دې چا ته چپ نه دی پاتې شوی.
ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې انا مدینه العلم و علی بابها، زه د علم ښار یم خو دروازه څه د علي ده. نو اوس چې علي دروازه شوه نو که دې ښار ته څوک ننوځي نو د دروازې سره به اول تعلق ساتي، که د دې ښار نصر عطا کیږي نو په دروازه باندې به عطا کیږي. نو چې د دروازې سره د چا تعلق نه نو د ښار سره به تعلق څنګه راشي یاره؟ د ښار سره به تعلق څنګه راشي؟ که د دروازې سره تعلق وي د ښار سره به تعلق راشي، که د دروازې سره تعلق نه دی به غلی په دیوال دی اوړېدی نه شي، دی به په غلو کې تصور شي. لہذا د سلسلو د معرفت مرشد دی، د سلسلو د معرفت مرشد دی، د هر مرشد بیان دی علی. بیا میخانه د نبی کاسه د علی ده او د حسین په لاس په نوش کړي ننګي علی. میخانه د نبی کاسه د علی ده، د حسین په لاس به نوش کړي ننګي علی. عزیزانو، یو ورځ حضور علیه الصلاۃ والسلام چا چرګ ورید کړی او راوړی چې کېښوته، وی یا الله دا چرګ به زه د هغه چا سره خورمه چې ستا ډېر خوښي. نو یو شبه حضور علیه السلام ایثارو دغه د حضرت علی کرم الله وجهه رادا چې ستا وی ډېر خوښي دا به د هغه سره چې کوم دی. بیا حضور صلی الله علیه وسلم معراج له لاړ. چې کله معراج له لاړو او خدای ته نږدې شو او خدای ورسره کلام کو، نو هغه کلام اواز د علی و. نو حضور ورته فرمای یا الله انت ام علی، دا ته که علی دی؟ هغه ورته وی نه دا زیمه، خو چې ستا زړه ته ما وکتل نو ستا په زړه کې چې د چا محبت پروت و، وی ما چې ده ته اطمینان حاصل شي نو ما سره ځکه په دغې ژبه کې ما د سره د علي په ژبه کې ځکه په معراج کې خبرې کړې چې ستا ورسره مینه ده، زما ورسره هم مینه ده. دغه رنګې وخت تېرېدو، بدر نه واخله تر کربله پورې د پاک نبی د دین پاسبان دی علي. د دې خپل دار خلافت 4 کاله او 9 میاشتې و. خو تاسو یقین وکړئ چې دا 4 کاله او 9 میاشتې دی قربان په دومره تکالیفو کې تیر کړي دي چې زه تاسو ته نشم ویلی. دومره تکالیف، جنگ جمل لاغې، جنگ جمل لاغې، جنگ صفین ناغې، جنگ نهروان ناغې. یاره زه تاسو ته نشم ویلی چې دیو ته څومره چې کم دی، خو لیکن حضور فرمایي چې القرآن مع العلی، العلی مع القرآن. قرآن به د علي سره او علي به د قرآن سره، تر دې پورې زما سره به په حوض کوثر ملاقات کوي. مقصد دا دی که د ده مخې له هر څوک راځي نو علي به په حقه یې وری، که د دې مخې له هر څوک راځي علي به په حقه یې. مقصد د دې خبرو دا دی. او بیا ورته حضور فرمایي وی علي او ته قربان، وی تا ته پته شته وی چې د خدای په مخلوق کې بدترین مخلوق 2 کسان دي. خدای دې موږ وساتي، آمین. وی د خدای په مخلوق کې بدترین 2 قسمه خلق دي. هغه ته قربان څوک دي؟ هغه ورته وی یو هغه انسان دی چې د صالح علیه السلام ته وی چې وخه پیدا کا او د خدای په قدرت د کاړي نه وخه پیدا شوه او دې ظالمانو ولا پونجي بیا پرې کړې او هغه شهیده کړله. وی دا د ټولو نه بدترین انسان دی. او یو د ټولو نه بدترین انسان هغه دی چې ستا شهادت به د هغه د لاسه او هغه به د ټولو بدترین انسان ګرځي. د خدای په مخلوق کې ډېر بدترین چې دا 2 کسان دي، دا د حضور فرمان. عزیزان یاد ساتئ حضرت علی کرم الله وجهه دا په خدای ګرانو، په رسول باندې ګرانو، او دیو هر هغه کار کړی چې خلیفه چېرته راپاسي او ګرځي، دی به په خپل خلافت په دوران کې په بازار کې به داسې روانو، چا به وله ټیلې ورکولې، چا به څه کول، ده به په خندا او په مسکا هغه طرف ته وکتل، هېڅ به یې ورته ونه ویل. یو وخت کې په بازار کې روان دی، یو زنانه جاړي، نو دی وله ورغی، ولې جاړي؟
وی جاړم په دې چې د دې پلاري نه مې دا داینې دا ریړه چې لګولې ده د دونه مې اوس خرماګانې واغستې او خرماګانې زما مالک خوښې نه کړې دی رانه واپس نه علي او هغه ماته کارېږي نو هغه خرماګانې را واغستې ګوره دا دې چل دی دا خرماګانې ورته واپس کا دا واله تی واپس تی واله او مطلب دا دی چې دا تکلیف ته دی زنانه ته ځکه چې تا وله خرابې خرماګانې ورکړي ته ولې دا دې په عذاب کړي ده نو دی ولګېدو ویسې ورته زه ته پکې چا راوستی اورې کنه اوس چې پېژندو یې نه ځکه چې به داسې بیس کې به هغه ګرځېدی ته پکې چا راوستی دې کې خوا کې ورسره یو کس ولاړ و ورته ویې خلیفة المسلمین امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه نو په سړي باندې رفیدالله وایي جي نه نه وایي خفه کېږه مه زه تا ته څه ویمه نه خو دا کار وکړه درسره دا د خپل رعایا سره محبت و دغه سادګي وه تر دې پورې چې یو غلام دی هغه ته وایي پلان دی خوا راشه فلان دی خوا راشه لس اواز یې ورکړل او لس اوازونه چې کوم دی نو هغه والا ورنه کړل چې د دیوال نه یې داسې تماشې وکړله نو هغه ناست و د دې سره خوا ته په دیوال په خوا کې ناست و او ورته ته زما د اواز نه اورېږي هغه ته مسکې شوې ولې راوړم جي نو بیا ولې ته ما لږ نه راکړې وی قربان ته چې ته ما ته قار شوی نه یم چې لږ راته قار شي اورې لس اوازونه دا د هغې یو عجیبه شان و د هغې یعنې چې د هغې نوم اخیستل چې عبادت یې خو څوک دی که نه بیا ورته حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي علي که ستا حال ما خلکو ته ظاهر شو کو نو زه په دې یېرېږم چې هسې نه لکه د عیسایانو په شان دې څنګه چې عیسی علیه السلام ته کتلي شوي دا خلک تا ته دغه نسبتونه کړي ورنه که ستا حال ما خلکو ته څرګند کو نو دا خلک به حیران شي چې علي څوک دی دا خلک به حیران شي خو دونه به درته ووایم چې زه څنګه چې موسی ته هارون علیه السلام و داسې ته ماته یې بس دونه به درته ووایم چې څنګه موسی ته هارون علیه السلام و داسې ته ماته یې عزیزان بیا په مقام غدیر باندې د 1,40,000 صحابو په مخ کې حجت الوداع په موقع باندې حضور علیه السلام په لاس ور واچو او ټولو ته یې وویل خو د حضور د اواز دا خاصیت و چې څنګه به یو انسان د هغه اواز نږدې کس اورېدو نو داسې به هغه 1,24,000 وروستو چې ولاړو بغیر لوډ سپیکره به یې د هغه اواز معجزتن اورېدو نو چې اواز یې وکړو ای من کنت مولاه فهذا علي چا مولا چې زیم نو د هغې مولا به ګورې علي ځکه چې دا زما کوڅه ده که نه او زه ښار یم که نه نو د چا مولا چې زیم د هغه مولا خدایه چې څوک ورسره دوستي ساتي ته ورسره دوستي وکړې خدایه څوک چې ورسره دښمني ساتي ته ورسره دښمني وکړې دا د نبي علیه السلام فرمان خدایه چې څوک ورسره دوستي ساتي ته ورسره دوستي وکړه خدای چې څوک ورسره دښمني ساتي ته ورسره دښمني وکړه خیر حضرت علی کرم الله وجهه ته مختلف تکالیف راغلي هغې کې یو جنگ صفین او جنگ نهروان جنگ صفین د ماویه په مقابله کې خبره وه او جنگ نهروان چې کوم دی دا هغه کسانو چې د حضرت علی کرم الله وجهه نه په एकदम 4,000 کسان جدا شوي 4,000 کسان دي جدا شوي چې دا زاهدان عابدان او قرآن خوان داسې کسانو خو په یو خبره ان الحکم الا الله نه دی حکم مگر حکم د الله دی او لاړل 4,000 داغونه جدا شو نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پس حضرت علی سے ورولېږو دې کسانو ته ووایه چې راځئ کلمه خو حق ده خو مراده باطل دا تاسو چې څه مطلب ولی دغه مراد نه دی ګورئ کلمه دې ووایې خبر پوهېږئ که نه کلمه حقه ویلې ده خو دا مراد چې دې تا سالی ځکه حضور علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي کله چې یاره ته د چا په منځ کې حکم کې او ته حاکم جوړېږې نو د خلکو په منځ کې په عدل سره فیصله وکړه دغه رنګې
مسلمانانو ته هم فرمایي چې یاره د مؤمنانو په دوو ډلو په منځ کې جګړه راشي نو تاسو په هغې کې حاکمیت کوئ نو ډېر په عدل سره حاکمیت وکړئ نو دا خو یو مجازي هر استعمالیدی شي هغه انسان ته چې هغه ښه کار کوي. خیر هغې څه لږ ډېر کسانو پکې خبره ومنله خو بنا بر هر کې 4000 کسان هم دغه کسان دي. په دې کې حضرت علی کرم الله وجهه आवाज وکړو چې د دې سره جنګ وکړي. نو خلک ودرېدل چې وایي دې خو زه سره یو ځای مونځونه وکړل یو ځای را سره مونځونه وکړل جنګ څنګه مونږ د دې سره کولی. او په دې کې یو کس دی چې هغه په زړه کې دا ویلي ده چې یاره دا خو زاهد او عابد خلک خو څنګه دی وایي چې جنګ ورسره وکړی. اوس زه حیران په دې خبره باندې یم. وایي په دې کې یو کس یو راهب دوی ته وویل چې تاسو په دې وخت کې جنګ مه کوئ ما چې د مسلمانانو ستاره ولیده هغه لا چې کوم دی نو په ګردش کې ده لهذا تاسو یو څو ورځې صبر وکړئ. نو حضرت علي کرم الله وجهه ورته وویل چې ته مونږ ته دا خبره کوې وایي ته د فلانې ستارې نوم پېژنې وایي نه وایي ته د هغې نوم نه پېژنې وایي خدای شته دا خو ما نه دی اورېدلی. نو وایي دغه خو په د اسمان خبرې تا ته نه دي معلومې خو وایي ته چې په دې کم ځای ولاړ یې د دې لاندې څه پراته دي وایي دا راته هم پته نشته وایي د دې لاندې دونه دونه درهمونه دغه پیسې پراته دي او مطلب دا دی چې په هغې توره لیکایي شوې ده. دغه حیران کړو. هغه سړی چې کوم په شک کې دی هغه هم حیران دی. په دې کې یو کس بل راغی هغه ورته وایي چې هغه کسان د دغه نه اوښتي دي د خپل مقام نه او تاسو را واپس شئ. حضرت علی کرم الله وجهه ورته وایي نه دي واپس په خدای قسم چې هغه نه دي دغه هغه ورته په خدای قسم اوښتي دي هغه وایي په خدای قسم نه دي اوښتي. دغه وروستو دا شکمن سړی چې راغلی دی د ده خاص ملګری دی ده توره ایستې ده چې یاره که چېرې دا دواړه خبرې صحیح ونه ختې نو زه به په دې خپله توره د حضرت علي کرم الله وجهه نه نعوذ بالله سر وخمه. خو چې کله دغه خبره وشوه او هغې سړي هغه ځای وکنستو هغه پیسې هلته کې پرتې وې. دویمه خبره چې کله مونږ ورسېدو نو هغې د هغه ځای نه نو اوښتي نو بجای د دې چې هغې ته یې مخ کوئ په ما پسې داسې روچورلو دی او د دې ګریوان نه یې ونیومه وایي چې اوس دې تسلي وشوله اوس دې تسلي وشوه ولې زه ما خو ته یې په زړه کې غلا ساتلې وه نو د دې ګریوان نه یې ونیوم چې اوس دې تسلي وشوله. نو وایي بیا دا هم واوره چې د هغې به 9 کسان پاتې کېږي او نور به ټول مري او زمونږ به 9 کسان شهیدان کېږي ټول به بچ کېږي اورې که نه چې کله یې وکتل هغسې خبره وه. او بیا په دې مړو کې وایي یو کس وګورئ په دې مړو کې یو داسې کس پروت دی چې دا د دې ټولو مشر دی او د هغه په دې مټ باندې به د زنانه د پستان مطابق داسې غوښه وي چې هغې وګرځېدل وایي قربان هغه تښتېدلی وایي نه دی تښتېدلی ما د حضور ویلي چې هغه به پکې مړ وي اورې وایي د 40 مړو لاندې هغه پروت و اورې چې ریخ په وده وایي دا کس وایي ځای لاړ شئ کوفې ته لاړ شئ او چې کوم دی نو دغه ورکئ خبرداری ورکئ مبارکي ورکئ چې له خدای فتح راکړله. ابن ملجم راغی چې دا د مصر نه راغلی و او دی ودرېدو وایي یا علي دا مبارکي به زه ویسمه وایي تی ویسه نو خلکو تحفې حضرت علي کرم الله وجهه له ورکولې دو سره تور ودرې ابن ملجم سره وایي دا واله هغه ورته وایي وی خاندل وایي نه ستا نه نه علم د دې خفه شو پسې داسې تاو شو وایي د ټولو نه یې تحفې واخېستې ما نالې وایي زه ستا نه هغه توره څنګه والم چې په هغې باندې به زما سر غوټېږي هغه وایي چې زما لاس کټ کا زما خپې کټ کا زه به دا کار کوم چې ستا به سر غوټ وایي بس دا خبره داسې ده. خیر حضرت علي کرم الله وجهه چې کله بریالی راستون شو او دغه کس هم کوفې ته راغی نو په کوفه کې یو زنانه ولیدله قطامه د هغې نوم و چې د قطامه پلار او رور په دغې جنګونو کې چې کوم دی نو مړه شوي وو د حضرت علي کرم الله وجهه خلاف. نو هغه ورته وایي چې یاره ته څوک یې ته خو ډېره حسینه ښځه یې هغه ورته که زه هر څوک یم وایي نه که نه وایي تا خو واده نه کړي ما سره واده وکړه زما د واده ډېر غټ مهر دی وایي کم مهر دی وایي 3 دي یو ماله چې کم دی نو یو غلامه ښایسته راکړي
بل به ماله 1000 درهم دینار راکې او بل به چې کوم دی حضرت علي کرم الله وجهه شهید کړي. هغه ورته دا دوه بدلو کوم خو دغه بل ته جوړ نه یم، هغه ته زه نشم لغه کېدی. هغه ورته دې دوه ته زه جوړ نه یم خو دغه بل ته وکړه. خو د دو خبره داسې حد ته تللې وه چې دی هغې ته جوړ شو. راځو خبرې ورو چې کله جوړ شو دی خبرې ته دی او د حضرت علي کرم الله وجهه کله په 19 رمضان د جمعرات په ورځ باندې د کوره وتو نو په یو ډېر درد سره روان دی او مرغابۍ ساتلې وې نو هغه مرغابۍ ولګېدې او مبارکې د لمن نه ونیوه دی خوا به یې راښکودو د کوڅې د طرف نه کور والا ورته وویل دا تاسو دا ولې کوي داسې دا ویل نه دا دوی پوهېږي دوی ته پته ده نن چې به څه کېږي هغه دوی ته پته ده. او چې کله د سحر بانګلا د روژې د 19مې روژې د جمعرات د ورځې هغې ورتلل نو دا ظالم د دوو کسانو سره چې کوم دی دغه دی او چې کله دوی ورالل او خلک په جومات کې وده وو حضرت علي کرم الله وجهه یو راپاسې پاسه مونځ وکړه پاسه مونځ وکړه پاسه. دا کس وی ابن ملجم چې ما اوس ځان ودو کړی دی او زما نه سر ته هم سړی پاسه او زما خپو ته هم سړی پاسه ما ته دا ونه وی چې کنې ته ودوې اورې ما نه راتېر په دې باندې ګزارونه وشول. د هغې دوو ګزارونه خطا لاړل خو چې کله دی په مونځ باندې ودرېدو نو ما په دو باندې ګزار وکړو نو دی په یو جنګ کې لګېدلی و په هغه ځای بیا برابر په هغه ځای ولګېد حضرت علي کرم الله وجهه. او چې کله ولګېدو نو چغه کړه د ابن ملجم چې یاره امیر المؤمنین چا شهید کو چا به گزار وکړو. حتی چې مختلف روایتونه دي خو زه به ته دو نه ووایم چې دی بیا په خپله ګواه شو چې یاره دا ما کړی دی بس دی راوستو او چې ګواه شو په خپله یعنې دا نه چې بې اختیاره د خولې نه خبره ووتله راوستو حضرت علي کرم الله وجهه چې کوم دی نو ورته داسې وکتل یو شبه بیا ورته وویل چې څو پورې زه ژوندی یم نو د هغې پورې به د دونه هېڅ بدل نه اخلی زندان ته یې واچوئ او د زندان ته یې واچوئ چې څه په ما باندې خورئ هغه به په دو باندې خورئ او چې کله زه وفات شوم نو چې څنګه یو ګزار یې په ما باندې کړی یو ګزار به په دو باندې وکړئ یو ګزار به په دو باندې خیر. د هفتې ورځ دا 21مه روژه ده. آقا مولا حضرت علي کرم الله وجهه د دې دنیا نه تشریف یوړلو. انا لله و انا د هفتې ورځ او 21مه روژه نن هم خدای مونږ له داسې یو مقرر کړه نو د هفتې ورځ ده 21مه روژه د پاکستان د ټایم ټیبل مطابق نو د هفتې په ورځ په 21مه روژه باندې حضرت علي کرم الله وجهه چې کوم دی نو ځکه فرمایي چې د علي ظهور شو د خدای په کور کې وصال د خدای کور کې دا شان دی. علي وصال هم د خدای کور کې ظهور هم د خدای کور کې. نو عزیزانو دا خلیفہ چې دا د سلسلو د معرفت مرشد دی هر سلسله د ته رسېدلې ده هر سلسله فیض د ته رسېدلی دی د هرې سلسلې ژوندون حضرت علي دی د هر سلسلې چې کوم دی نو تړون دا حضرت علي کرم الله وجهه دی. نو دا یو داسې هستی ده چې د هغې ذکر حضور فرمایي چې کوینه نه په ظاهر سترګو خو چې د هغې ذکر تاسو کوئ نو ذکر علي عبادتون ذکر د علي چې کوم دی نو دا عبادت دی. نن مونږ د هغوی په ذکر کې راغونډ شوي یو. الله تعالی دې زموږ دا عبادت قبول منظور کړي بلکې قبول ځکه دی چې یاره نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي او زه پکې زنګ پکې څه بله منشا نشته صرف او صرف منشا همدا ده چې الله او د الله حبیب او حضرت علي کرم الله وجهه خوشحاله شي.